السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې چې ټول جوړ سي او الله په خپل حفظ امن کړه. دوستان یو ډېر بهترین ټریننګ مې ته ان شاء الله روان کړی دی او په ډېر زر به زر ته په زما په یوټیوب چینل باندې تاسو وګورئ. زه اپلوډ کوم هلته د شاپیفای کمپلیټ ټریننګ ډېر سمپل طریقې سره ما تیار کړی. ډېر سمپل دی او ډېر په اسانۍ سره به تاسو پوه شئ ان شاء الله او کمپلیټ به تاسو شاپیفای زده کړئ. نو په نړۍ ویډیو کې موږ دا خبرې کوو چې شاپیفای دې څه شی شاپیفای موږ څه لپاره یوز کوو. شاپیفای موږ سره یو ای کامرس پلیټ فارم دی چې زیاتره موږ استعمالوو ډراپ شیپینګ لپاره. لکه څنګه چې موږ سره امیزون دی، ای بی دی، علي اکسپریس دی یا تیمو، هغه دا موږ سره ای کامرس پلیټ فارم دي. خو امیزون چې دی کې ډېر زیات ریسټریکشن دي، نو هغې دپاره به ته څه زده کړه کې. شاپیفای ډېر یو سمپل دی، کې هېڅ قسم ریسټریکشن نشته او ډېر سیکیور دی. دې ته دپاره ډېر زیات زده کړې ضرورت نشته دی. مثلا که ته یو خپل آنلاین سټور جوړول غواړې نو او ته غواړې چې زه انټرنیشنل پبلش کړم، نو ته به یو ویب ډیزاینر ته وایې چې ماته یو که تا ته خپله ویب ډیزاینینګ نه درځي، نو ته به یو ویب ډیزاینر ته وایې، ویب ډیولپر ته به وایې چې تا دپاره یو سټور جوړ کړي آنلاین او هغه پبلش کړي. خو بیا به ته څه نه څه لرنینګ کې د ویب ډیزاینینګ باره کې، ویب ډیولپ باره کې به څه نه څه زده کړه کې. خو په شاپیفای دا ټوله مسله تا ته حل کړې. تا ته هېڅ قسم کوډینګ زده کول ضرورت نشته، تا ته هېڅ قسم ډیزاینینګ زده کول ضرورت نشته. بس سمپل تا ته یو ټمپلیټس درکوي، یو سمپل ته پکې لاګین کېږي، په یو خپل ایمیل سره لاګین کېږي، بیا پکې د خپلې خوښې یو تیار ډیزاین هغه پکې ویب سایټ یې پکې سلیکټ کړي، ټمپلیټ پکې سلیکټ کړي او هغه چې سلیکټ کړي بیا په هغې کې ته هر قسمه چینجز کولی شي. یو ډېر فرینډلي، ډېر اسانه او سمپل ډیزاین پکې ته سلیکټ کړي یا پکې هر قسمه ډیزاین چې ته سلیکټ کړي، خو ډېر اسانه او ډېر سمپلي ته په هغې کې چینجز کولی شي. یعنې په هر یو څیز باندې ته ډېر په اسانۍ باندې پوهېدی شي. کسټمایزیشن دی موږ سره مکمل کسټمایزیشن، ویب سایټ دی موږ سره هر قسمه چینجز پکې ته کولی شي. نو ته که ته غواړې چې ځان ته یو آنلاین سټور جوړ کړې، نو ته په شاپیفای کې ته خپل سټور جوړولی شي، بهترین سټور پکې جوړولی شي او ډېر سمپل جوړولی شي. تا ته هېڅ قسم د کوډینګ ضرورت نشته. دویم موږ دا استعمالوو د ډراپ شیپینګ لپاره. ډراپ شیپینګ څه ته په سمپل پښتو کې ورته زه وایم، مثلا ته یو سټور په دې جوړ کړو، یو دوکان دې ونیوله، د هغې دې ښایسته ډیزاین وکړو، ښایسته دې جوړ کړو، خو تا سره اوس پیسې نشته، تا سره اوس انویسټمنټ نشته. ته وایې چې په دې کې اوس زه سامان د کوم ځای نه واچوم، ټولې پیسې خو زما په دې دوکان یا په دې سیزونو ولګېدې، ما جوړ کړو، خو اوس دوکان دپاره د سامان دپاره ما سره پیسې نشته. نو ته بیا داسې کولی شې چې ته اوس ما مثلا یو بل دوکاندار وي، هغې ته لاړ شې، غټ سپلایر وي، د هغې غټ دوکان وي، هغې ته لاړ شې، ته هغې ته وایې چې ستا پروډکټ زه خرڅوم، ما ته سمپل یې راکړه. هغې دوکان کې د هغې پرایس وګورې چې مثلا یو پروډکټ دې راواغستو او هغې هلته قیمت 10 روپۍ دی، ته د هغې سمپل راوړې په خپل دوکان کې کښېږدې او بس دلته پې ولیکې 20 روپۍ. کسټمر راغلو، هغه ته وایي چې ورور دا پروډکټ مې پکار دی، هغه ته 20 روپۍ پیمنټ وکړي، ته ورته چې 3 ورځې یا 4 ورځې بس تا کور ته درشي. ته بېرته ځې، هغه کس ته کوم سپلایر چې دی، هغه کوم کس نه چې تا سمپل راغستی، هغه ته 10 روپۍ پیمنټ کړې، 10 روپۍ خپل جیب کې ږدي. کسټمر الریډي تا ته پیمنټ کړی دی، نو مخکې نه تا ته پیمنټ وکړو، 10 روپۍ ستا جیب ته راغلې، تا ته هېڅ قسمه هغه هم نشته، پروډکټ هم سره نشته او ګټه ستا جیب ته راغله. او ته لاړې 10 روپۍ دې هغې ته ورکړې، اډرس دې هم هغې ته ورکړې، اډرس دې هغې ته ورکړو چې ورور دا 10 روپۍ واخله او دا پروډکټ دې کسټمر ته ولېږه. لېږل هم د هغه کار دی، هر څه د هغه کار دی. تا صرف او صرف څه وکړه چې د پروډکټ اډورټایزمنټ وکړو، یعنې په خپل دوکان کې کېښودو، مشهور دې کړو، خرڅ دې کړو، هغه ته دې بس پروډکټ هغې ته دې پیمنټ وکړو، هغه پوه شو، د هغه کار پوه شو، کسټمر ته به یې لېږي هم هغه او سیټینګ هم هغه کوي، بس نور کار د هغې دی، پیکینګ هر څه به هغه کوي. نو دې ته موږ ډراپ شیپینګ په سمپل پښتو کې وایو. مثلا اوس تا په شاپیفای کې خپل سټور جوړ کړو، ښایسته ډیزاین سټور جوړ کړو، په شاپیفای کې ستا هېڅ قسمه پیمنټ نه، هېڅ قسمه پیسې نه لګېږي. دا تا 3 پلانه درکوي. مثلا ته که غواړې چې په شاپیفای کې یو پلان واخلې، مثلا په دې کې مختلف پلانونه دي، هغه به یې مخکې موږ په لیکچر کې ګورو چې کوم پلانز دي پکې. تا به کې یو پلان سلیکټ کړو چې مثلا یو میاشته پورې ته فری شاپیفای استعمالوي، صرف $1 تا نه کټ کوي، د یو میاشتې پورې که خوند درکړو صحیح ده، که خوند هم نه کړو واپس ډي اکټیویټ کړه خپل اکاونټ. ته به کې خپل سټور جوړ کړه، تا سره هېڅ قسم انویسټمنټ نشته، ته به کې سټور جوړ کړه، $1 خو به سره $1 پلان واخله، یو میاشت استعمال کړه. مختلف سپلایر موږ سره موجود دي، لکه زنډراپ، علي اکسپریس، سی جی ډراپ شیپینګ، دا مختلف سپلایران دي چې ته د دې نه پروډکټ راواخله، سټور جوړ کړه په شاپیفای کې، د هغې پروډکټ راواخله، په خپل سټور کې لیست کړه، یعنې په خپل ډیزاینینګ ورته وکړه، ښه ډیزاینینګ ورته وکړه او پرایسونه ورته کېږده. هلته یې پروډکټ په 10 روپۍ دلته یې په 20 روپۍ باندې کړه، هلته یې پروډکټ 15 روپۍ دلته یې په 13 روپۍ باندې په خپل سټور باندې ولګوه. نو د شاپیفای خوبي دا ده چې کله ته دا لیست کې کسټمر راځي، هغه وزټ کوي ستا سټور، هغه دا معلومات نه کوي چې دا پروډکټ درسره موجود دی او که دا د بل ځای نه راغلی، هغه ته هېڅ قسم معلومات نه کوي. ته پروډکټ دلته موجود دی چې کسټمر تا ته پیمنټ کوي، هغه ته ډایرکټ شو کېږي چې تا ته په دومره ورځو کې دا پروډکټ در ورسېږي، هغې ته د شیپینګ ډیټ چې دی هغه ورته ښیي. ته ډایرکټ دلته نه چې دی په خپل سټور نه پیمنټ کې، هغه کوم کسټمر کوم سپلایر نه چې تاسو راغستی دی په خپل سټور باندې لیست کړی دی، ته ډایرکټ هغه ته پیمنټ کوې. چې پیمنټ کې اډرس هم هغه ته ورځي،
د کسټمر ټول اډرس او کانټیکټ نمبر هر څه هغه ته ورځي، ایمیل اډرس هر څه هغه ته ورځي. نو دلته صرف د سپلایر ته پیمنټ کې مثلا کسټمر باندې خرڅ کو په 15 روپۍ او هلته و په 15 روپۍ باندې، نو 10 روپۍ دا د ګټه لا ګټه بس اتوماتیکلی ستا اکاونټ ته راغله، ټول پیسې د کسټمر ټول پیسې ستا اکاونټ ته راځي. نو تا ته د خپل پیسو ضرورت نشي چې خپل پیسې پکې انویسټ کړې، دا ما کسټمر پیسو نه راخلي او سپلایر ته چې دی پیمنټ کې سپلایر ډایرکټ پیکینګ هم کوي، یعنی څنګه چې موږ په امیزون کې فلفلمنٹ بای امیزون، نو دا شان دا ټول اصل چې دی دا سپلایر کوي، سپلایر ته سپلایر پیکینګ هم کوي، سپلایر کسټمر ته لیږي او نو ټول سردار چې دی هغه د سپلایر په سر باندې، زموږ په سر سم نه، موږ صرف راواغوستو تنکیختو او بس کسټمر رالو خرڅ وکړو نو کار پوه هغه پوه ګټه موږ په خپل جیب کې کوو. نو په دې کې موږ سمپل ډراپ شپینګ کولی شو، د مختلف سپلایر پروډکټ موږ راخلو او خرڅو. دویم په دې کې دا هم ته کولی شو چې مثلا که خپل پروډکټ داسې موجود وي فزیکل تاسو کور کې موجود دي یا مثلا ستا خپل دوکان وي او ته غواړې چې خپل پروډکټ هم پکې خرڅ کړې، نو ته به یې کولی شې خپل پروډکټ پکې لیست کړه، د هغې ایمیج پکې واچوه، د هغې پرایزونه به یې کې واچوه او هم خرڅولی شې چې تا ته آرډر رالو، پیکینګ به بیا پیکینګ خپله کې، شپینګ به سره در سره چې دی هغه به ستا په خپل سر باندې، شپینګ به خپله کې، ډوډۍ به هم خپله، پیکینګ هر څه ډیزاین هر څه په خپله کې به ولېږي. خو که ډراپ شپینګ کې نو هغې کې تا ته نه پیکینګ ضرورت شته، نه د ډیزاین ضرورت شته، نه د پروډکټ ایمیج ویستلو یعنې د هغې تصویران ویستلو، فوټوان ویستلو د هغې ضرورت ته نشي، یو شي ضرورت هم نشته، بس سمپل ته راخلي او د هغې نه فوټوان هم راخلي، د هغې کې تیار ویډیوګانې موجود دي، هغه ویډیوګانې هم راخلي او هلته یې سیټ کوي. بس دې دپاره بیا موږ چې دی شاپیفای استعمالوو. نو شاپیفای موږ سره یو ای کامرس پلیټفارم دی، بهترین ای کامرس پلیټفارم دی. دویم به د شاپیفای خوبي دا چې په دې کې ته مختلف اپلیکیشن اډ کولی شي، د هر څیز دپاره بېل بېل اپلیکیشن دی، بعضې اپلیکیشن موږ سره فری دي او بعضې اپلیکیشن موږ سره چې دی هغه پیډ دي. هغه پیډ هم چې دی هغه هم تا ته ټرایل واچ هم درکوي چې ته استعمال کړې او وګورې چې مثلا تا ته ستا خوښېږي او که نه خوښېږي، که خوښ دې شو صحیح ده او که نه یې لرې کړه. نو هغې کې به ډېر مختلف هغه دي پکې اپلیکیشن دی پکې او مختلف سیزونو لپاره کار کوي، نو هغه ټول پکې ته اډ کولی شي. نو سمپل الفاظ کې بیا هم شاپیفای موږ سره یو ای کامرس پلیټفارم دی او دې کې ډېر په اسانۍ سره ته خپل آنلاین سټور جوړولی شي او ته خپل پروډکټ ورلډ وایډ خرڅولی شي، که هغه ته اصل پروډکټ موجود وي او که موجود نه وي ته پکې ډراپ شپینګ کولی شي، یعنې تا ته هېڅ قسم د کوډینګ زده کولو ضرورت نشته، سمپل ځې او لاګین کېږي پکې او بس د یو ایمیل سره پکې لاګین کېږي، یو ټمپلیټ سلیکټ کړې او په هغې کې چینجز کړې او خپل سټور جوړې او پبلش کړې او بس نور پروډکټ راکړه ډراپ شپینګ کې د بل چا پروډکټ راخلي هغه لیست کړې او د هغې پرایس صرف چینج کړې او پرایس چینج کولو لپاره تا ته ډېر زیات نه ضرورت نشته، هلته خپله ته لیکلي آپشن درته راځي، تا د پرایس د هغه پرایس چې د هغې څه پرایس دی هغې نه زیات پرایس سلیکټ کړې، د خپلې خوښې پرایس پکې سلیکټ کولی شي. دا نشي چې مثلا تا ته پکې یا 2% یا 3% یا 4% کمیشن پکې واخلي، نه، ستا چې څومره زړه مرضي، مثلا یو پروډکټ دی هلته په 10 روپۍ دی، 50 روپۍ خرڅوي هم خرڅولی شي، یو پروډکټ دی هلته په 2 روپۍ دی، ته په 4 روپۍ خرڅوي هم خرڅولی شي. دا نشته لکه مثلا څنګه چې موږ افیلیټ مارکیټینګ کوو چې هغې کې به ته یو خاص کمیشن سلیکټ د هر یو شي کمیشن معلوم دی چې مثلا په دې پروډکټ کې دومره کمیشن دی، په دې پروډکټ کې دومره کمیشن نه، دې کې ته د خپلې خوښې پروډکټ راخلې بس لیست کوې او ته خپل خوښ پرایس ورته کېدی چې خرڅېږي خپل پیسې پکې داخلې. خو په شاپیفای کې یوه مسله دا ده چې شاپیفای چې کله ته سټور جوړ کړې او پبلش یې کړې دې ته مارکیټینګ ضرور کړې، مارکیټینګ ته سوشل میډیا باندې کړې، نو ته به دې لپاره مارکیټینګ کې چې کوم پروډکټ پکې لیست کړې هغې لپاره به ته مارکیټینګ کړې، نو هغې باندې ستا لږ ډېر پیسې لګي، نو دې کې هېڅ قسم ستا پیسې نه لګي، که پلین اخلې خو $1 دی یو میاشته پورې او په دې کې ډېر په اسانۍ سره ته خپل یو آنلاین سټور جوړولی شي، تا ته هېڅ قسم د کوډینګ زده کول ضرورت نشته، تا ته هېڅ قسم د ویب ډیولپمنټ زده کړې ضرورت نشته، بس سمپل ته ځې یو ټمپلیټ سلیکټ کړې او په هغه ډیزاین پکې سلیکټ کړې او په هغې کې بیا چینجز کړې او د خپلې خوښې سټور جوړولی شي پکې او ته خپل پروډکټ ورلډ وایډ خرڅولی شي. نو دا موږ سره د شاپیفای تعریف چې موږ یې په سمپل الفاظو کې ویل او نور مخکې پکې موږ وایو چې موږ پکې څه څه په دې کې استعمالوو، هغه ټولو باره کې به ډیټیلز پکې وایو.